شمان الحمدلله استاسو مخکې خپل خیالاتو کو سم شمان باقی دي خو استاسو د جذبات ډیر سمدم غني ماته ښکاري څه خفه غني ښکاري د ختم قرآن د خوشحالۍ موقع ده خوشحالۍ موقع ده نو په دې کې د خوشحالۍ اظهار پکار دی او د بچو اوس لفظي پکار ده تاسو ووایئ او د خوشحالۍ نه سبحان الله لږ چله سلام کبھی طالبان آواز نرازی اوئے سبحان اللہ کم بچیان ستاسو مخکې درازی دا هغه ماشومان چې د الله کلام زده کوي کم کلام زده کوي هغه کلام زده کوي چې هغه د دواړو جانو دولت دی یقینا په دغه قرآن کې ترقي ده په دې کې کمال دی په دې کې ښایست دی په دې کې خوشبو ده په دې کې ښکلا ده په دې قرآن کې ترقی دا قرآن والا با دنیا کی هم عزت مند وی آخرت کی به هم عزت مند وی چاته چې د قرآن دولت ملاو شو هغه ته یو لوی نعمت ملاو شو هغه ته د زمانې سرداري ملاو شله هغه ته د دواړو جانو دولت ملاو شو زه تاسو ته وایم چې تاسو خپل بچو نه پروفیسران جوړ کړئ پروفیسران جوړ کړئ ډاکټران جوړ کړئ انجینیران ځینې جوړ کړئ د دنیا ټول علوم فنون ورته وښایئ خو د ټولو نه مخکې ورته قرآن وښایئ ځکه چې ستا بچي سره 50 نورې ډګریانې دي د قرآن ډګري ورسره نشته دا ټولې ډګریانې بېکارې دي او که ستا بچي سره د قرآن ډګري ده بله هېڅ یو ډګري نشته انشاءالله ستا بچی به هر میدان کې ہر پلیٹ فارم باندې انشاءاللہ کامیاب ہوگی وہ ہے انشاءاللہ موږ د اصلي تعلیم مخالف نه او فرق بیانول پکار دي کې نه پکار او په دې منځ کې ډېر فرق د ستا تعلیم یافته او زما د تعلیم په منځ کې ډېر فرق دومره فرق دی څنګه چې د ځمکې نه آسمان اوچت دی داسې ستا تعلیم یافته نه زما تعلیم مقام اوچت دی ووایه سبحان الله اعتراض کول والوي په دې در سره دلیل شته څه دلیل لري زم ها په دې باندې ما سره دلیل شته ستا د تعلیم یافته علم دا زمیني دی زما د طالب علم دا آسماني دی ستا د تعلیم یافته علم دا ظني دی زما د طالب علم دا یقیني دی ستا د تعلیم یافته علم دا کسبي دی زما د طالب علم دا وهبي دی ستا د تعلیم یافته علم دا مخلوق صفت زما د طالب علم دا خالق صفت ستا د تعلیم یافته علم جسمانی دی زما د طالب علم روحاني دی ستا تعلیم یافته بچی چې سکول ته ځي بستۍ شاته واچي زما طالب چې مدرسې ته راځي قرآن سیدی پورې نیسي دلیل په دې خبره دی چې ستا د تعلیم به وروسته پاتې کېږي زموږ د تعلیم به مخکې ځي معلومه شوه چې ستاسو دا تعلیم فاني دی زموږ دا تعلیم باقي دی او ستاسو دا تعلیم زندي دی زموږ د تعلیم علم دا یقیني دی او لویه خبره چې ستا د تعلیم یافته علم دا فرشي دی او زما د طالب علم دا عرشي دی ووایه سبحان الله چې څنګه دا فرش نه عرش مقام اوچت دی دا غرنګه ستا د تعلیم یافته نه زما د تعلیم مقام اوچت دی ووایه سبحان الله د دې غاړې ملګرو اواز نه راځي ولې خفه یې ووایه سبحان الله هغه شهنشاه خطابت راغلی ناست دی لږ ساعت کې به ستاسو مخکې راشي تاسې خو وایئ چې هغه ته خو ستاسو د جذباتو اواز ورسي که نه ووایه سبحان الله او دلته چې کوم ماشوم راځي سبحان الله سره د هغه اوس لفظۍ کوئ